افغانۍ د هیواد په تاریخ کې یو ویاړلی او اعتبار لرونکی نوم دی چې له 92 کالو څخه زیاتې مخینې په درلودلو سره د پیر او پلور په معاملو کې کارول کیږي. له نیکه مرغه زموږ پولي واحد یا افغانۍ په تیرو 4 کلونو کې د نورو اسعارو په پرتله له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه ده چې د افغانستان بانک د دقیقو او اغیزناکو پولي سیاستونو ښکارندویي کوي. په دې توګه دا زموږ د ټولو ملي دنده ده چې د افغانۍ د ترویج ترڅنګ د هغې ساتنې ته جدي پاملرنه وکړو، ځکه چې په کلني ډول ډېرې پیسې زموږ د هیوادوالو د ناسمې کارونې له امله له ګردښت څخه وځي او مندرسې کیږي، او د افغانستان بانک یا د پیسې راټولوي او پر ځای یې نوې پیسې په ګردښت کې شاملوي. د افغانۍ له ژر زړېدو څخه د مخنیوي تر ټولو غوره لار د جیبي بټوو کارونه او په غوړ او ناپاکو لاسونو د پیسو د شمیرلو څخه ډډه کول دي. همدارنګه د برېښنایي بانکوالۍ او ډیجیټلي ادایانو د اسانتیاوو څخه په ګټې اخیستنې سره هم د بانکنوټونو د مندرس کېدو څخه مخنیوی کیږي او هم ستاسې اداینې په اسانه، چټکه او ډاډمنه توګه ترسره کیږي.